سلامونه نیکې هیلې او پیرزوینې الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسېږي. یو ځل بیا زه منوردین لکنوال د یو بل ناول سره چې ښاغلي محمد الله حمیم لیکلی دی چې نوم یې دی وطنه ستا لیونی په چوپړ کې یم چې دغه ناول د هاشم لوګري د ژوند تیرې هیرې نوي او زړې راخلي، یعنی د هاشم ژوندلیک راخلي. پایل د کرزي وخت و، یو چا تور پټکی وهلی، ګیرې تکه شنه کله کړې وه، نری نری بریتې پریښي، سپین آزاد کالي پر تن دي، د خړ دیوال ډډې ته ناست دی. څوک موبایل ورکوي؟ واخله باچا دی، ورسره وغږېږه. د موبایل ترې کشوي، له غوسې خوټېږي، موبایل خولې ته نږدې نیسي، قرار ناست دي. د باچایي نوم دی اچولی، دا خلک امریکا دی راوستي، پرې غرق دی موږ کړو، نه عریضه چلیږي نه خبره چلیږي، موږ ته خلک راځي، موږ بمباروي. د دې خبرو منځ کې دومره کنځاوې وکړې چې نور ستړی شو، ساه یې لنډه شوه، موبایل یې وغورځاوه. لرې که سړیه زاره چاودې کړو. ناستو په د خندل چې څنګه یې په رښتیا ومنله چې له باچا سره غږېږي. د هماغسې کنځاوې کولې. ما هماغه وخت اول وار له څېرې ولید چې دا سړی هاشم لوګری دی چې په خلکو کې په هاشم لیوني مشهور دی. ګنې نامه مې یې له دې مخکې اورېدلې وه. هغه وخت مې له ډېرو نورو خلکو سره د ده ویډیوګانې او ثبت غږونه لیدلي وو چې له کنځاو به خالي نه وو. د ده خبرو کې کنځا ضرور ملګرې وه. چا موبایل ورته نیولی و؟ هاشمه دا خلک وایي چې ته دومره زورور یې، دا کنځاوې ولې کوې؟ نه جایږي، په زړه قرآن کجایږي چې کنځا ونه کم بوج نه سپکېږي. هاشم له خندا شین شي. خدای رستي لکه زمې کې چې له واورو بامونه تور سي، داسې زړه مې سپک سي. بل ځل چاته مخ کنځا کوې خو وروسته خاندې، لکه خپله ملامت یې چې منلی وي. خو لیونی یم چې لیونی کولم مو اوس خو به کنځاوې اورئ. څوک د هاشم کلي ته ورغلی، ژېړه لونګۍ وهلې، د پاخه عمر سړی دی. کیمرې ته یې مخ واړوه. دوستانو ماشومانو ته مو کتابچې قلمونه راوړل، اوس به یې ورته وویشم چې سبقونه ووایي، د آینده ډاکټران انجینران شي. هغه د هاشم لیونی را روان دی، تاسې به یې ټول پیژنئ. هاشم را رسیږي، غوسه ورغلی وي، له سلام کلام مخکې ورته ووایي چېشته راغلی یې؟ ماشومانو ته مو کتابچې راوړي، تاسې پسې نه یم راغلی، لیونی یم. هاشم کیسه ورته کوي. سړک ته ختلی وم، موټر ودرېد، چا له شیشې سر راویست، له ورا یې کنځاوې راته وکړې. ما چې خوله ورته جوړوله موټر روان سو. وسړیه نه مې پیژني نه مې ایزني، کنځا ولې کوي؟ څه قرض یې ده راباندې؟ ته ساده دې خلکو ته کتابچې راوړې، مه راوړه چې بیا یې رانه وړې. هاشم باندې یو کس غږ کوي. امریکا ته ځې؟ خود ځم. چې داسې وطن ته تللی وای چې نه پیاده راتللی نه موټر کې. هلته خو خلک کمیس نه اغوندي چې یو وار ورواړو اتي لوس لغړ ګرځو. هاشم په دې کیسه مجلس وخنداوه، خو دا خبره یې په رښتیا د غور او سوالیه ده چې موږ یې همداسې که ماحول نیولی و. هاشم حجرې ته کیسه کوي. کابل ته تللی وم، موټر و، ټوپکوال ورکې ناست و، داسې خوسې کړی و چې هلته مې له چا پوښتنه وکړه، وایي دا زورواکې ده. و خلکو یوه توپانچه راته پیدا کوي چې په دې مغزي ورکېږدم. له حجرې څوک غږ پرې کوي. هاشمه هغه نسی ویستی، انتخاباتو ته درېږي. هاشم خندا کې دا خبر ورپوره کوي. صحیح ده، بیخي صحیح ده. والله دا جمله بیا ډیره مشهوره وه، تر ننه یې خلک لیکي او وایي. دې جملې کې د ناخوال او رشخند یو پټ رمز دی. هاشم ستړی ښکاري. څوک ورته ووایي هاشمه څه حساب ده؟ حساب دا ده چې حساب نسته. یو بل ځای هم جالب غږیږي، وایي ما داسې چل یاد کړی
دا د څنګ وطنونه به ټول سلامي ولاړ وي. څنګه لوی دیوال جوړو د دوی څنګ ته د وطن خو کمه اوبه نه ده. ټول ورماتوم حمل ته په ډنډ به ولاړه وي. که کوم وطن شیطاني وکړه یا یې تیروباري وکړه پې ورچپه کوم یې. والله په اوبو یې غرب و مغرب ته درته یوسم. ښه که خلک درته ووایي ته خو لیونی یې، ته به څه ورته ووایې؟ زه به ورته ووایم چې خدای دې اوفه راته وکړي. د هاشم مې ډېرې کیسې، خنداګانې، غوسې او کنځاوې موبایلونو کې ولیدې، خو له نږدې مې نه ولیدلی. هغه ورځ لوګر کې واده و. زه له بل انډیوال سره لاړم. چې ورسېدو ډېر خلک نور هم راغلي وو. له ماښامه پس په یوه لویه حجره کې موږ او نور ټول میلمانه راټول شو. خنداګانې، اتڼې او کیسې وي. یو ځوان راننوت، غاړه یې تازه کړه، ټول یې غلي کړل لکه زیرې چې کوي. هاشم لیونی راغلی. هلک ووت، خلک له یو بل سره پسخېدل. لږ وروسته هاشم راننوت. د ده په لیدو ټول غلي او حیران شول. څو دانې خولې خدایزاده په سر کړې وې. آزاده کورتۍ یې اغوستې وه. یو لاس کې یې نوشابه نیولې وه، بل لاس یې د کمیس دننه پټ و، نه ښکارېده. هاشم کېناست. ډله خلک ورجګ شول. کیمرې یې ورته ونیوې. ګډې وډې کیسې، کنځا او خنداګانې ناستو ترې خوند اخیست. خبرو ته یې لټ په لټ اوړېدل. ډېر ورجګ شول. لاس یې پرې ورواړو. عکسونه یې ورسره واخیستل. یو سپین ږیری راننوت چې د همدې څو کورونو مشر و. تسبیح په لاس کې وې. ټنډه یې تر وشه شوه. هاشم ته یې رډ رډ وکتل. ویې ویل دا چا راوستی؟ خلکو د زوم نوم ورته واخیست. ورته یې وویل چې په سړک کې لیدلی و، له ځانه سره یې راوستی. سپین ږیری غوسه شو. ویې ویل په دې لیونډرت څه کوئ؟ هر سړی تربور لري، دوست لري. داسې د فتنو وخت سو. یموږ وختونو کې به زوم له شرمه 10 ورځې کور ته نه راتلو. غرونو کې به یې شپې وي. اوس خو زوم له ټولو بر ناست وي. داسې لیونۍ له لاس رانیولی وي، حجره کې درته کېنولی وي. د سپین ږیري غوسې له هاشم پرته نور ټول غلي کړل. هاشم هماغسې له ځان سره غږېده. څوک یې یادول. خندا به شین که. هاشم حجرې باندې غږ وکړ مړۍ کله راوړي؟ سپین ږیري مخ پرې ورواړو. زړې مړۍ نشته. هاشم سم له واره په خندا ورته وایي څنګه چل ده؟ زه خدای بنګله خو دې له کشمیره ښکاري. له سپین ږیري ټول وېرېدل، خو د هاشم دې خبرې ته د چا خندا ونه درېده. ټولو دومره وخندل چې سپین ږیري په قهر ووت. مړۍ یې راوړه. دوه ورته کېناستل، خو هاشم ګوښی ناست و. د هېچا زړه نه و چې ورسره کېني. لږ مخکې د عکس لپاره ډېرو لاس پرې واړو. کله مو چې مړۍ وخوړه د هاشم په اړه مې نورې جالبې هم واورېدې. چا یې جهاد یادوه، چا یې مینه یادوله، چا یې د ځوانۍ کیسې کولې. هر چا د ده په اړه اوازې اورېدلې وې. زما تلوسه شوه چې د دې سړي په ژوند خبر شم، ځکه په هماغه شپه یې د کنځاو منځ کې ډېرې د پند او عبرت کیسې هم وکړې چې په رښتیا د فکر وړ وې. ما د هاشم له مجلسه ډېر خوند اخیستلو، خو خپله مې کیسې ورسره نه کړې. دا ښکلې شپه ووته. سهار شو. نور مې رخصت راخیست. د سهار چای ته ناست وو. له هاشمه مې څو ځله پوښتنه وکړه. یا به یې خندل یا به یې بله کیسه پکې کوله. په ډېره سختۍ مې د کور درک ترې واخیسته. د هاشم سره دا زما لومړنۍ لیدل شول. د ده په اړه مې ډېر روایتونه اورېدلي وو چې حیران کړی وم. زه باید د ده کلي ته تللی وای چې د ده په کیسه مې ځان پوه کړی وای. نیت مې وکړ چې د هاشم کلي ته لاړ شم، د وطن د دې لیوني په کیسو، خاطرو، تیرو هیرو پسې وګرځم. څو شپې تېرې شوې. یو سهار داسې هم راغی چې د سفر ورځ وه. څو جوړه جامې، یوه کتابچه او قلم مې بکس ته واچول. د سهار 10 بجې وې. د کابل برحصاره د لوګر په موټر کې کېناستم. له چهارسیاب بازاره چې ووتو ښه شېبه مزل مو وکړ. رایاد شو چې هاشم دا ځای راته ښودلی و. له موټره ښکته شوم. د سړک دواړه غاړې دوکانونه وو. یو غرفې هټۍ ته ودرېدم. هاشم لوګري چېرته اوسي؟ ها لیونی؟ هو هماغه کورونه چې ویني له ونو پورې غاړه هلته اوسي. لږ وختي به راغلی ما سره و. ملګری دې دی؟ هو هر سبا یې راځي. څه دې کاوه؟
غرفې ته ورننوتم. دا سړی ایدو نومېده. هاشم هر ګیز راتلو د ایدو په دکان کې مستې خوړلې. ویل یې هاشم نن ورونو ته غوسه و چې ولې الوګان ټول یو ځای خرڅ کړي. ما ورته وویل دا د الوګانې خرڅ کړي کولې. نه سړیه د ده نه و. ده ویل من به یې خالته کړي و بیا به یې ډېر روپۍ جوړولې. من یې جګ ده یو ځای خو تاوان کوي. پریدو هاشم ګران ویل یو ورځ مې یو کمکی انګور ته ورکړی و. هاشم را سره ناست و چې بیرته یې راوړل. ماما کور کې شور راته وکړ چې زر یې بیرته واروړم. هاشم را برک شو. خراب شی چاته ولې ورکې که د دوی نه وینې. خدای مو په سر ولاړ ده. د هاشم خبر را یادېږي بیا مې چاته خراب شی نه دی ورکړی. که سبزي وي که میوه سیتلم یې هاشم مې نیغ سترګو ته ودرېږي. ایدو سره د هاشم ډېرې خبرې وي. ده ته نورې نه ور یادېدې. ویل یې بله ورځ چې راغلې نورې خبرې به یې در وکړم. دوکانداري ده دماغ به جای نه وي. ما ورته سبا د خپل راتګ وویل. خدای پاماني مې ترې واخیسته. راووتم چې هاشم پیدا کړم. له سړک واوښتم. د رومیانو لوی پټي وو. هر پټي کې بزګران په کار لګیا وو. ځای د اوبو شرار وو. څو قدمونه مې چې واخیستل یو سپین ږیری مې ولید. دیوال ته یې ډډه وهلې وه. کاکا هاشم پیژنې؟ او څه دې کاوه؟ په کار مې و. ځه خوار سې له لیونیانو څه غواړې ورکوی. ما وې سپین ږیري به یې کیسې وکړې خو هغه په یو متل خپله ټوله کیسه راته وکړه. څو پولې مې ووهلې. هغه ونې چې ایدو راته وښودې راورسېدې. مخامخ مې ولیدل یو سړی را روان دی. ژیړه کورتۍ یې اغوستې. لښته یې لاس کې ده. 2 ماشومان ورپسې دي. ګرمي وه. ما وې دا لکه چې هاشم دی ځکه کورتۍ یې اغوستې. واده کې مې هم لیدلی و چې څو واسکټه یې اغوستي وو. چې ورنږدې شوم شک مې سم و. هاشم و. زه یې نه وم لیدلی. مخامخ ورته ودرېدم. سترګې یې را جګې کړې. هاشم کاکا ستړی مه شې. څوک یې؟ له کومه راغلی یې؟ له کابله راغلی یم. ځه لاړ شه. څوک دې مړ نه کي زوبل یم. هاشم هماغسې روان و. واړه قدمونه یې اخیستل. ځمکې ته یې کتل. لښته یې شاته نیولې. ورو یې خوځوله. زه یې تر څنګ روان شوم. له زیړې کورتۍ لاندې 2 واسکټونه اغوستي وو. سور رنګ سپېښېدلي پکول یې په سر و. لاندې سپینه خولۍ وه. مخ یې راواړو. ځه خپله لار وهه. څه مې کې زوبل یم. ده همدا یوه خبره وکړه. تر کوره ورپسې وم خو ونه درېد. دی ننوت. زه یې د کور دیواله سیوري ته کېناستم. دمه مې جوړوله چې له دروازې یو هلک راووت. ستړې مشي مو وکړه. دی د هاشم وراره و. ناصر نومېده. بیا مې ورته د خپل راتګ هدف وویل. ده ووی دلته خو ناستی نه کېږي راځه حجرې ته. پلار ته مې غږ کوم د هاشم کیسې به درته وکړي. حجرې ته یې بوتلم. ناصر ووت. لږ وروسته د پلار تراب سره راغی. تراب د هاشم ورور و. جوړ تازه مو وکړل. کیسه مې ورته وکړه. نور تراب ته غوږ شو. زه ترې کشر یم. دی لا 80 اوښتی 80 ته به نږدې وي. خو داسې تکړه ده. اعتبار وکړه له دغه ځای نه یې خوسې کا ګردیز ته به پیاده رسېدلی. ستړی کېږي نه. له وړکتوبه هماغسې ده. ډېر کارګر و. اوس خو دلته راکړه سو. مخکې د لوګر محمد اغې ابازک کې اوسېدو. هاشم همالته زیږېدلی ده. موږ له پلرونو او نیکونو دهقانانو مځکې کرو. هاشم بیخي هغه د چا خبره تلفک و چې ځمکې به یې کولې. پلار به مې کیسه کوله چې ستړی به سوم. دمه مې جوړوله. کور ته به راغلم چې بیا به پټي ته ورتلم. نیم پټی به وختی و. هاشم به اړولی و. د 10 کالو شاوخوا به و خو داسې رینی و. پلار به مې داسې چورت ورته وړی و چې کله به یې د هاشم د وړکتوب کیسې کولې. تراب چوپ شو. هاشم راننوت. خندل یې. کېناست. ماته یې مخ راواړو. خپه نه سې چې لیکې څوک دې مړ نه کي. هاشم څو شېبې ښه وروسته بیا غوسه شو. پر تراب ورنیغ شو. څو تیرې کنځاوې وکړې. ووت. تراب وخندل. ما ته یې وکتل. دغسې سړی ده نو. ما ورته وویل ښه کیسه کوه.
ډیر تکړه و، دومره تکړه و سبق به چې څرنګه د ملا له خولې ووت د به یاد و. کومه ورځ به چې جومات ته نه و تللی ملا به کور ته ورپسې راغی، په د خپل لیاقت ورته ګران و. ناصر له دسترخوان سره ننوت، تازه سابۍ پاخه و، یخې شړومبۍ ورسره وې، د غنمو له ډوډۍ سره یې خوند کوو. مړۍ مو هم خوړله، تراب کیسه هم کوله. هاشم خو داسې له برخې خالي لیوانی نه ده. پورته خوا کې مو د اکا زوی ده، هغه ته ورغلی و. هغه په مړۍ ناست و، خو هاشم څه ورته ویلي و. سره غوسه شوي و، هغه وار پرې کړی و. هاشم کور ته راغی. سبا مې اکا زوی وختي راغی چې بخښنه ترې وغواړي. ویلې په خدای ټوله شپه خوب کې ډارېدم، ماران راته پیښېدل. تراب د شړومبیو ګیلاس په سر وړ او نیغ یې وویست. خپله پاتې کیسه یې شروع کړه. تراب د شړومبیو ګیلاس پر سر وړ او ټیغ یې وویست. خپله پاتې کیسه یې شروع کړه. رښتیا هاشم له دیني کتابونو فارغ سو. بیا یې کلي کې له مرزا خط زده که، همدې دهقانۍ کې هم سر مصروف و. ادې به مې ویل ډېر شوخ ځوان و. زموږ یو سپی و، ګولټېري به مو ورته ویلې. په هاشم ډېر ګران و، ورسره ګرځېده به، ځان سره به یې غونډیو ته بیو، ګرځاو به یې، د خوراک غم یې هم ده کاوه، کوترې یې هم ساتلې. بس شوقي و نو، د ځوانۍ انډیوالان یې هم ډېر ښه و. کلي کې ښه سات تیر و، هم یې مزدوري کوله. وطن کې ډېر خوشحال و. کله چې روسان راغلل کور مو بمبار سو، موږ بچ شو، شپه په شپه مو کډه وتړله، روان سو. د پاکستان کچه ګړۍ کې مو واړول، خو د هاشم کلی وطن نه هېرېده. ادې به ویلې چې وریاد به سو، ژړل به یې. کچه ګړۍ کې مو ګزاره روانه وه. هاشم مزدوري کوله، خو د کلي غوندې نه وه. د شپې ډېر ګرځېده، کله کله به څو شپې کور ته رانغی. چیرې به تللی و. یو وار یې راتګ ډېر وځنډېد، ډېرې ورځې تېرې سوې. بیا یې چا احوال راوړ چې هغه تللی افغانستان ته، جهاد کې د پلانکي ملا سره ده. هغه ملا چې د دې ورغلی و کلیوال مو ډېر تکړه سړی و. د هاشم پخوانی د ښکار انډیوال و. یو ځای به ښکار ته تلل، په شنه لړه به ووتل، غرمې به یې څو سوی ښکار کړی وي. د دوی کلي کې وړوکی جوماتکی و، هلته به کېناستل. دا جوماتکی د غونډۍ په ډډه کې جوړ و. مړۍ مو وخوړه. تراب خان دسترخوان ټول که، له حجرې ووت، له کړکۍ مې ورغږ که هاشم دې ولید راویلېږه. واړه ماشومان را سره ناست وو. دوی ټول د تراب زامن او د هاشم ویرونه ول. د حجرې جلا انګړ و، وړه چوتره یې لرله، مخې ته یې سره و سپین ګلان ولاړ وو. تراب خان چې راغی ورته ومې ویل دا حجره مو نوې جوړه کړې؟ ولا پر سږ کال مو جوړه کړه. لږ مې ځان ورته قرضداری که، خو نه کېده. دومره مېلمانه راځي چې توبه باسه. ټول هاشم ته راځي، چا چې عکس لیدلی ځان را رسوي. بله ورځ له بغلانه ورته راغلي وو. اعتبار وکړه 3 بجې لاړل. ما ته ځان ملامت ښکاره سو، تش لاس راغلی وم. د دوی دومره وس نه و، میلمانه پرې ډېر ول. کلیوال خلک میلمه ته ډېر ځان په عذابوي. تراب که ډېر سخي سړی هم وي، له مجبوریت به هم تنګ وي. دومره میلمانه راتګ د دهقاني ژوند سخته ده. تراب غاړه تازه کړه. ډېر خلک یې تنګوي. 10 کاله پخوانۍ کیسې درته کوم، اتا خو به ورته پام وي. هاشم بې چوکاټه خبرې ډېرې کوي، لوڅ غږېږي. خلک خو یې مني چې والله هاشم رښتیا دغسې ده. بله ورځ چا بیولی و کابل ته، هلته یې څو نجونې ورته ګډولې. هاشم چې ورننوتی و، په ورټه ترې راوتی و. نیمه شپه وه چې کور ته راغی. بیا به چې چا هغه خلک وریادول، کنځاوې به یې ورته کولې. پس خلک یې نه پرېږدي چې نوی شی واخلي، بیا چا ترې پټ کړی وي. نه یې بیزار ترې پاتې ده، نه جیبونه. یو وخت بارانونه وو. چا موټر ته خېږولی و چې راځه ګردیز ته دې ولم. ورسره تللی و. هغه خلک یې کور کې مشرانو سپک کړي وو چې په دې لیوني څه شی کوي. ماښام و، د ګردیز بازار کې یې پرېښی و. هاشم سره 1 روپۍ هم جیب کې نه وه. بس د یوه ډرایور زړه پې بد سوی و. ډګۍ کې یې راوست. ګلانو کې مې سترګې ګنډلې وې، د لمر ژېړې پلوشې پرې پرتې وې، ښکلې ښکارېدل. تراب ته مې مخ ور واړو. دا انګړ کې ګلان خو ډېر ښه بوی کوي. حجرې ته راځي، دا کوم رقم ګلان دي؟ والا کتر خبر یم، دغه هاشم راوړي. خدای زده چا ورکړي که اخیستي دي. دغه مینځ کې چې ولاړ ده، دا سپینې پاڼې چې دي دا ډېر پرې ګران ده. عکسونه یې هم ورسره اخیستي.
د زوی تلیفونونو کې میستا. هاشم کور کې و که وتلی؟ کور کې دی، غوا سره ناست و. پرون مې کوټه کې خبره یاده کړه چې غوا شینې یو ډول حشرې چې د غوا پوستکي کې پیدا کیږي شینې کړي دي. د خبره مغزو کې وه. اوس مې چې لیده په ګوتو یې ترش کول. په مال یې ډېر زړه بدیږي. یو یې په کمکیانو ډېر زړه بدیږي. ته اعتبار وکړه، ایما یو بچی ده 8 کالو ته رسیږي. دی یې تر اوسه په غېږ کې ګرځوي. زه ورته وایم چې کې وسړیه په دا معیوب لاس. زه ورته وایم چې څه کې وسړیه په دې معیوب لاس. د لاس یې څنګه کیسه وه؟ دا ولې کوږ دی؟ سړک ته چې ووتې هلته یو کس ده د تور په نامه د لرګیو ټال ده. هغه ته ورسه کیسه به یې درته وکړي. هغه د جنگ جریان کې و. د تراب خان بل زوی ایوب د چا سره نوت دی هاشم ته ډیر ورته و. ایوب ته مې وکتل، ته خو لږ هاشم ته هم ورته یې. ایوب ته لکه چې خبرې خوند ورنه کړ، له ځان سره وبنګېد. ما تراب ته وویل تاسې خو 3 ورونه یې، هغه بل چېرته ده؟ هغه نسته، تللی جلاباد ته مزدوري کوي. هاشم کله کله ورځي؟ نه مه یې ښیه، د هاشم هره ورځ همدا حال وي، کنځاوې کوي. مسلمانه په دې شکر وکاږئ، زه یې ویستی یم. دا سر مې 12 ټکه ګنډلی ده. خو ډېرې ورانې کاو، وار یم کاو. جنگ دې ورسره و که څنګه؟ او یو کلیوال یې خفه کړی و. ما نصیحت ورته کو، د سوک راو وکه، دبي ته مې ورځي لاس که، په پښو مې ووهه. دی خو په قد لوړ دی، تبر یې ورخطا که، په تیرو اعتبار وکه، هسې زړه مې ماتې و. پوښتنې لږې ډېرې کوم، خو څنګه یې کوې؟ ته یې چې خوږ کړې بیا پښیمانه و. مسلمانه ډېرې زړه باندې بد و، سر به یې رچاوه. دا څه مې بد وکړل؟ له کوټې به نه وت، سر ته به مې ناست و، پوښتنه به یې کوله څنګه یې؟ لکه هغه ماشوم چې د لاسه یې راته ویل یې تا دې خدای ښه کي، ولم دې کابل ته چکر در کوم، ګرځوم دې، بس خو ګیله مه کوه. خود نو چې د عجز روغ وای، ځوانۍ کې دومره سرشار و چې پوښتنه یې مه کوه. خو چاته یې د نوک غوندې ضرر هم نه رسو. بیخي بې اودسه نه ګرځېده. زموږ پلار په زامنو کې دی ګران و. داسې ځواني وه چې زموږ ماما یې ورځ چرته تلو، غنم یې له چا سره اخیستي و. دی ورسره تللی و. هغه کس حبیب نومېده، قمندان و. ماما مې ویلي و چې ورننوتو، راته ویل عبدالرحمن اکا دا څوک دی؟ یا یې مې ورته ویلې دا چې مې خورۍ ده. ماما مې خندل، وایي ټول ورته حیران و چې دا څه رقم خورۍ ده، دا څه رقم ځواني خدای ورکړي، دا څه بشر و، دا څه رقم زورورۍ، څومره ورې خبرې کوي، دا اندام، دا سترګې غټې. تراب د حجرې په کوز سر کې ناستو هلکانو باندې سترګې براګې کړې. ورته غوسه و چې ولې خاندي. بیا یې ماته مخ راواړو. اوس لیونتوب کې ګوره بدرنګه نه ده، سترګو ته یې پام ده. پخوا دی په زرک مشهور، ټولو به ویلي چې زرکینې سترګې دي لکه د زرک. چې د هاشم په ځوانۍ به خبره کېده، ماما به مې هر وارې د حبیب یاده کوله چې د هاشم قوارې حیران کړی و. بل وار یې ما د پلار سره مزدوري ته پاکستان ته تللی و. هغه وخت کې تنکی په ځوانۍ راغلی و. نیر یې وسته. د وای د نیر کې د مومن خان او شیرینی ټیکې کولې. هغه د کار څښتنې چې ټیکې واورېدې، دی راجیګ که. د پلار له خولې څه 1.5 میاشت مو کار وکړ. په خدای کې هاشم کار ته پرېښی. بس خالي ټیکې به یې پې کولې او موږ سره یو رنګه پیسې د ورکولې. قرار به یې کېنولی او سهار چای به یې ورته راوړ. پراټې چې راتلل، موږ پلار ته یې ویلي چې دا زوی دې راته پرېږده. ما ورته وویل هاشم خو اوس هم په خلکو ګران دی، ډېر پرې ګران ده. انور یې بولي. هغه جمع کې یو وار ورته راځي، وایي هاشم خو یې ما پیر ده. یو ورځ مې هاشم سره جنجال کړی و، خفه کړی مې و. همدا انور 3 وارې راپسې راغی. ګیرې نه یې ونیوم چې دا به نه خفه کې. یو خو هاشم که دا خبره ده چې باچا ورته ناست وي که ګدا، هغه خبرې کوي، خبرو کې بدلون و بندش نه راځي. د پارلمان وکیل و، دی غوښتی و زه هم ورسره تللی وم. وکیل دی، خبرو
خبرو کې چین یاد که هاشم ورپسې برعکس وایي څه کې چین او امریکا او روس د خپل بام واورې دی اچوه. تراب خان ته زنګ راغی، ډیر تیز ورسره وغږېد. پوه شوم چې لانجه ده. زنګ یې قطع که ماته یې وویل زه لږ د پورې مخکې ځای ورځم. چا کیل ورکی اچولې ده که څه غزت ده. بیرته راګرځم. نورې غورې به او خبرې به د شپې کوو. د شپې ما سره اوس د خوښه قرار ویده سه. تراب خان ووت. واړه یې هم وباسل او د حجرې دروازه یې را بنده کړه. لږه سترګه مې پټه کړه. نور خوب نه راتلو. بهر ووتم. د هاشم دوی حجرې ته سره غرمه راغلی وم. خبرې وشوې په ساعت پوه نه شوم. ګورم چې ماسپښین تیر شوی، بجې له 3 اوړي. د دوی د خټو کلای وې، شاوخوا یې ټوله مځکه پټۍ ونیولې وه. څنګ ته یې د تره زامنو کورونه وو. لمر تیز و، ځای ونو سیوري جوړ کړي وو. د کابل او لوګر لویه لار د کور له مخې ښکارېده. زه د همدې لارې خواته په پټیو کې روان شوم. لږ قدمونه مې چې واخیستل، اوبو ته ودرېدم. اوبه داسې سړې ککړې وې، سړی نه پرې مړېده. د بانجانو په پټي کې عمر خوړلی دهقان ناست و. له څهرې معلومېده چې ورځ یې څومره ستومانه تېر کړې. سلام مې ورته ورکړ. له جوړ په خیر وروسته یې په پتکي راته ونیو. سنډینه بوجۍ ترې تاو کړې وه. واخله د کښتیو په لمر وچ زردالو اوبه دي. څو غړپه مې وکړل. ډېر خوندور ذایقه یې وه. د پتکۍ سر مې بند که. ورته مې ویل له دې پتکي دي دا سنډنه بوجۍ ولې تاو کړې؟ دا خو ګرمي ده چې اوبه تودې نه کړي. دا سنډنه بوجۍ ورڅې لنده کو، زیاتې اوبه نه تودوي. دا دهقان اکبر نومېده. لرې کلي راتلو ټوله ورځ یې لمر ته په همدې پټي کې تېروله. د بانجانو تر کرلو راواخله او بال پالل شول او ان تر خرڅولو پورې د ذمهوارو. ګټه یې دا وه چې د ځمکې له خاوند سره په منځ شریک وو. که یو پټی به 200 منه بانجان رومي وکړل، 100 منه پکې د اکبر وو. اکبر له هاشمه ډیر خوشحاله. ویل یې د دې ویالې لاره نه وه، لویانو خو ترې ټوپ هم کاوه، خو وړو ته ډیر مشکل و. هاشم ما ته یاده کړه چې دلته یوه تخته کېږده. ما غوږ ونه ګراوه. بله ورځ چې راغلم، هاشم په دا مات لاس تخته راوړې ایښې ده. ډیر زړه خوږی ده. اکبر چې کیسه خلاصه کړه، یو طرف یې وکتل. په لاس یې له سترګو لمر پناه کړ. هغه ده هاشم. له اکبر مې خدای پاماني واخیسته. د هاشم خواته ور روان شوم. چې ور نږدې شوم ومې چې د توت د ونې لاندې د دهقانانو د دمې یو وړه زړه په لوګو توره کوټه ده. هغې ته ننوت. زه هم ورننوتم. سترګې را باندې ولګېدې. کېناستم. دی غلی و. بیا یې وویل مړۍ دې وخوړه؟ هو هاشم کاکا. څنګه خلک وو؟ څوک؟ ورونه مې ښه خلک وو. هاشم څو شېبې تور دیوال ته تکیه کړې وه. هېڅ یې نه ویل. پاڅېده. له کوټې ووت. زه ورپسې شوم. سړک ته ورسېدو. پورې غاړې ته د لوی خوراکتو کان شاته کوټه وه. هلته ننوتو. هلته ډېر خلک ناست وو. جوړ تازه مو وکړل. دی دیره کې هم د هاشم ملګری و. ویل یې هاشم ورځ کې یو وار سلام راچوي، چای ته راځي. هاشم همالته پاتې سو. زه له کوټې ووتم چې تور پیدا کړم، کوم چې تراب خان راته ښودلی او ویلي و چې د هاشم زخمي کېدو پر وخت حاضر و. له همدې دوکان نه یې 3-4 دوکانه مخکې د لرګیو ټال و. د کیسه داسې وکړه. دلته خو جنګونه زیات و. هاشم خو عادت ده ګرځي ډیر. سهار له کوره راوخوت. مخکې هغه غاړې کې غرفه وه. همالته ناست و چې جنګ شو. موږ ننوتو. سرې مرمۍ وریدې چې جنګ ودرېد. راووتو. ګورو چې هاشم د سړک غاړې ته پروت ده. سخت لګېدلی و. 2 ډزه لاسته، 1 ډز نسته. په خدای موږ ویلې چې ختم ده. خو مړو کې سر را چوت که. بیا مو کلینیک ته یوړ. دلته ونه سوه. ښار ته مو یوړ. بس ژوندی خو پاتې سو، خو لاس یې کوږ شو. زړه مې ډک شو. همداسې روان شوم. نه پوهېدم چې ولې، خو د بازار له یو سره تر بل سره څو ځله لاړم. بیا همغې دیرې ته ورغلم. هاشم لا ناست و. یو نوم یې اخیسته. کنځاوې ورته کولې. له خولې لاړې بادې دي. سر یې راچاو. ما له خلکو پوښتنه وکړه دا هاشم کاکا چاته کنځاوې کوي؟ دا سړی نسته. هسې له خولې دا نوم راووت. د دې خولې ته چې هر نوم ورغی کنځاوې ورته کوي. هاشم ته مې کتل. ګیره ویښته یې سپین و. ما ته یې د ورور خبره یاده شوه. هاشم خو په زرک مشهور و.
ټولو به ویل چې زرکینې سترګې دي، خو اوس هغه سترګې لوېدلې وې، اوبلنې ښکارېدې لکه اوبو کې چې مڼه پرته وي. ډله خلک ناست ورته خندل یې. هاشم کنځاوې کولې. یوه شېبه یې په ډکه خوله وخندل، بیا یې وویل مه خاندئ وبال دی. ته ولې خاندې؟ زه خو ځان پورې شین یم. هاشم په شپېتو کې 10 ثانیې رغېده چې د تېرو 50 ثانیو کنځاوې خپلې ګډې وډې نه ور یادېدې. بیا چا زه ور وښودم. هاشم دا سړی کتاب در باندې لیکي. هاشم ما ته رامخ کړ. عجیبه سړی مې ولیدی. څه کې؟ کتاب څه کې؟ کتاب کې هم فایده نسته. لمر لوېدلی و. ماښام نږدې و. له کوټې راووتو. د کوټې د مخې په دیوالونو د هاشم عکسونه لګېدلي وو. هاشم یوه شېبه ورته ودرېد، بیا یې په کنځاو خوله واوښته. ځان یې ښکنځه. خپل عکس ته وایي ایتا خو زه خو ایتا د لاسه داسې سومه. هاشم هماغسې لګیا او خلکو خندل. ناڅاپه یو موټر ودرېد. 3 خام وړکي ترې راښکته شول. وو هاشم لیونی دی. عکسونه یې ترې واخیستل، د ده کنځاوې عکاسي کړي. یو یې چا ته زنګ وغړو. موبایل یې راوړ. هاشم ته یې ونیو. واخله دا لږ بې عزته که. هاشم موبایل ترې واخیست، خولې ته یې نږدې کړ. کنځاوې یې وکړې. له هغې خوا 2 برابر کنځاوې ورته راتلې. مجلس خندل. ماښام شو. هاشم له سړکه واوښت، کور ته روان شو. دی چې پناه شو، زه لاړم د دوی د کور پورې ډډې ته د یوې ونې لاندې کېناستم. لکه څه چې مې ورک کړي وي. نارامه وم. فکر مې کاوه چې دا خو نیمه ورځ وه له هاشم سره. څه کیسې مې واورېدې. د هاشم خوږیره سپینه وه. هره ورځ یې داسې چهرې لیدلې، داسې خبرې اورېدلې. د ده څنګه زړه دی؟ ولې نه چوي؟ مرغۍ مې لیدې. ګوره ونه وه، یوه ورته راتله. ټوله ورځ په پرواز کې ستړي ورځې دمې ته راوړې. د هاشم ستړیا، زړه. ماښام تېرېده. د اسمان پر لمن یو ستوری زیاتېده. د هاشم دوی کور ته روان شوم. ګورم چې تراب خان د دروازې مخې ته راته ناست دی. ناوخته دی که. د هغې ونې لاندې ناست وم. سړه هوا وه. خوند یې راکه. حجرې ته لاړو. د تراب خان زمن له مخکې هلته ناست وو. دوه یې له نور واړه وو. ما ورته وویل هاشم مو کله کله ډبوي؟ نه، منډه راپسې کوي خو وار نه کوي. تراب خان خبرې کې ور راولوید. نه، هاشم په وړو قطعا وار نه کوي. د ورځې خدای زده څومره روپۍ دې هر یوه ته ورکوي. کله له دوکانه شی ورته راوړي. د سکریم والا راسي. هاشم سره چې روپۍ نه وي، کباړ هم ورپسې وړي. وړو ته سکریم اخلي. هاشم پیسې له کومه کوي؟ زه یې ورکوم، خلک یې ورکوي. بله ورځ چا نوي کالي ورته راوړي ول، خو د ده عادت ده نوي شیان نه اغوندي. ټول زړیږي کور کې. دا اوس یې 10 جوړه کالي نوي ایښي دي. دا د زړو کې خوشحاله ده. موږ کیسې کولې چې مړۍ یې راوړه. د چرګ ښوروا یې جوړه کړې وه. هډوکینو ښوروا یې د غنمو مړۍ ماته کړې وه. د پټۍ تازه سبزي ورسره وه. هاشم راورسید. د دسترخوان کوزې غاړې ته کېناست. پکول یې له سره لرې که. ماته یې مخ کړ. له کومه ځای راغلی؟ له کابله. هاشم په مړۍ بیا د چا ګیله اچولې وه. تیرې ورته ویلې. تراب خان ته مې وویل دا چاته په غوسه ده؟ خدای زده نسته. دې چې غوسه یې هر نوم یې چې خولې ته نه ووت. نور به په هغه نوم د بیخي څوک نه پیژني. مړی چې وخوړل سوه. هاشم ووت خو پکول یې پر بالغ پاتې شو. وړو چای راوړ. تراب مې وپوښت. وای هاشم باندې ډاکټران ښه نه لګېږي. نن هغه دکان کې خلکو ویل رښتیا ده؟ دا خو چې زخمی و. لاس مو ور پانسومان کوو. پورې کلینیک ته مو یوړ. د ډاکټر عاجز ډېر زړه پرې بد و. له لاسه یې ټکونه ور وویستل. هاشم چې چړې لیدلي، دا فکر یې کړی چې لاس یې ور راوشکاوه. څیرې یې کړم ځکه اوس بد ترې وړي. لاس یې ولې نشو جوړ؟ نه یې پرېښوده. بېګا به مو ورپټې که ګیز به یې پټې مټې ټولې ترې شکولې وي چې خپله ښه کېږي. نه یې دوا خوړه، نه یې ستن لګوله. هاشم راغی. پکول یې واخیست. روان شو. خو له دروازې بیرته راوګرځېد. کېناست. د واسکټ جیب ته یې لاس کړ. اول یې دسمال راویست. بیا یې چې لاس کړ، غوټه چرس ورسره و. زه ورته په خندا شوم.
هاشم چرس هم وهي؟ خود ولې؟ غمونه و اندېښنې وې ما ورته په ناامیدۍ کتل د غم دومره وړوکی نه و چې نشه یې ډوبه کړې وی خو د چرس د ړنګو نسوارو په ښیښه کې کېښودل اور یې ورکړ په تور لوګي خوله کېښوده تېر یې کړ ټوخي ونیو سترګو یې اوښکې وکړې بیا یې سر پرې ټیټ کړ چرس ویلي شول د دیوال ته تکیه ووهله تراب په زوی غږ وکړ منډه د شیریني کتاب راوړه تراب ته مې وویل څه وایي د مومن خان او شیرینۍ کتاب چې چرس وڅکي داسې ښکلي وایي ډېر فساتي دی ټکي ډېر خوند کوي یو خو یې ها ساده ویلي دی ټکي اچوي دا کوم کتاب دی کوزه غاړه کې ناست ماشوم راغږ کړ ملي هنداره کتاب یې راوړ هاشم ته یې ورکړ هاشم کتاب خلاص کړ یوه شیبه غلی و بیا یې ور وغځاوه ایسته یې کړ موږ کیسې کولې تراب خان راته د دهقانۍ د ژوند ستړیا وویلې چې هاشم زمزمه راواخیسته درځئ چې سرزونه د شیرینو ولور مې غواړي په بارونه تا د سفر موزې په پښو کړې د ژیړو ګل باغ په چا سپارې مینه ما د سفر موزې په پښو کړې د ژیړو ګلو باغ په خدای سپارم مینه هاشم کتاب مخې ته نیولی خو سترګې چت کې وي له یاده یې ویل مومن خان په شیرینو عاشق و د تر لور یې وه ولور یې ترې غوښت چې موږ اووه ورونه یو اووه باره غواړو مومن خان هندوستان ته ووت چې راغی چا وزې وروړي دی په نیمه شپه د شیرینۍ کور ته ورغی له هندوستانه هم ځان سره یو دوه جلکۍ راوستې وې د شپې چې کور ته ورواوښت وایي غل ده ظفر د شیرینۍ ورور چاړه راواخیسته هاشم کتاب بند کړ سترګې پټې کړې لږې شیبې وروسته بیا زمزمه راواخیسته داسې ور وښویده مومن د کټونو لاندې تیر سو په زمین شیرینۍ بیبي ته ودرېده په سر خدای دې خیر کړي سخت مقام دی د خطر لاس یې کېښود په سینه د ګل صنم شیرینۍ بیبي سوه پورته له عالمه یوه ناره یې له خولې ووته په زوره ویل غل دی ظفر خانه زما وروره دا ناره شیرینۍ وکړه له هیبته یې ټول ورونه سول اوچته په یو دم کې له مومنه سول چاپیره مومن خان غریبي منځ کې که راګیره دا وروستی ګزار ظفر وکړو له غمه مومن خان په ځیګر ولګېده سمه شیرینۍ بیبي راځه وروستی دیدنده آخري سلګۍ مې واوره زنکدنده هاشم دا منظومه له یادو په یوه سا وویل اخر کې یې ووی بس مومن خان او شیرین دواړه مړ شول خواران ورک یې که دې وطن کې دې څوک مینې ته نه پرېږدي هاشم یوه خبره هم بله ونه کړه له حجرې ووت تراب خان ته مې یاده کړه دومره روغ سړی څنګه یو دم لیونی شو د په نامدۍ راته کتل په بریتونو یې ګوتې تېرې کړې له هجرته وروسته چې وطن ته راغلو هاشم د مرکې او خبرې سړی و کله کله به ملګرو سره پاتې کېده یوه شپه چیرې تللی و ډېر ناوخته راغی ادې ته یې ویل کمپل راباندې واچوه د ټولې دنیا سړی په ما ننوتی ده ویده سو چې راجګ سو نور نو هماغه هاشم نه و کله به ویلې مرغه یم الوزم کله به منډې وهلې کوټه کې کله به یې موږ به له خندا ورته شنه وو نه مو منله ټوکه مو ګڼله ډېر به مو ورته وویل هاشمه همدومره ټوکې بس دي خو لنډه یې دا چې خبر سو هاشم ټوکې نه کولې لیونی سوی و په پلار مې ډېر ګران و بیمار و د هاشم لیونتوب بیخي کټ کې وغورځاوه هماغه ارمان کې مړ شو هاشم یې بیا روغ ونه لیده له هاشمه مو ډېرې پوښتنې کولې خو د هغه ماغه شپې چای یې راونه خود بس خو د چا نه لورېده وزر یې رانه پرې که چیشې یې پرې خوړلي وو موږ اول وختونو کې ډېر ورسره ځور کې وو ډېر زور یې راکاو اوس خو ورسره عادي سو غره کې لوېدلی و کیدای سي هغه وجه وي خو له وړکتوبه بیخي د لیونتوب رنګ نه و ورکې بس خو د خدای د نصیب خبرې دي نو تراب خان د دې خبرې غلی کړ چپ شو او خفه شو سبا ته کارونه لرل لاړو زه ګوښی پاتې شوم د هاشم غږ ښکلی نه و خو ډېر سوس پکې و زما حالت یې شاعرانه کړ باید ستوري مې لیدلی وای د حجرې انګړ ته ووتمه د هغو ګلانو منځ کې کېناستم چې هاشم کرلي وو د هاشم ټکې مې په زړه خوري
وایي له ستورو ډک اسمان ته مې کتل نور هر څه رانه هیر و. کله چې به تیز باد تیر شو په شا به یې راغله ګلونو خوشبو کوله. هاشم نه و خو ما یې په یاد د حکیم جان فریادي هغه سندره زمزمه کړه. د ازل په ورځ چې برخې ویشېدلې بخته چیرې وي څه چارې دې کولې چې دا غمجنه برخه در کوله نو تا ولې کوکې چغې نه وهلې ورته ویلې به دې و چې زما ربه زه غریب یم ما ته برخه راکه ښکلې. پام مې شو چې غږ رانه لوړ شوی و. زمزمه مې پرېښوده. شپه تر نیمایي رسېدلې وه. حجرې ته راغلم باید ویده شوی وی. سبا ته ډېرې کیسې پاتې وې. د شپې مې ښه خوب ونه کړ. نه پوهېږم خو نارامه وم. سهار ته مې انتظار کوو. د کلي دستور و د سهار 6 بجې نه وې چې چای مو وڅکلو. زیړ کونج ورسره و. زیړ کوچ ورسره وبخئ په مړه ګېډه مې وخوړل. تراب خان اجازه واخیسته لاړو چې پټیو ته اوبه ولګوي. هاشم لا نه و راوتی زه راووتم. پورې سړک باندې یو موټر تېرېده. هوا لګېده. شاوخوا یوازې دهقانان ښکارېدل. په ونو کې مرغۍ چوڼېدې. په پټیو کې ګرځېدم. بیا په یوې پولې کېناستم. لمر ورو ورو راخوت. د ژوند یوه نوې پاڼه راواوښته. لا هم د یو کور دروازه خلاصېده. خلک راوتل. بیلچې به ورسره وې. د سړک د غاړې دوکانونه خلاص شول. ور روان شوم چې ایدو ووینم. غرفې ته ورننوتم. ایدو چاته بوره تلله چې روزګار شو. د حال احوال او پرونۍ شپې پوښتنه یې وکړه. ما ورته وویل حال لنډ ورکړ. ما ورته ټول حال لنډ ورکړ. بیا مې ورته وویل هاشم خو بېګا ډېرې سوي ټپې راته وکړې. له یادو یې وي ظالم. و رښتیا د دې سړي په کوز موړ کې څه تاوسې چپ لاسه د غرونو په بیخ کې هلته یو کلی راځي. هلته یو سپینګیری ملګری دی. کوړی ماما یې بولي. آن د ځوانۍ ملګری دی. هاشم هغه سره ډېرې ښې ټپې وایي. که پیدا دی که د هاشم ډېرې کیسې به درته وکړي. ما ته هم کله چې ښار ته ځي راګرځي. ایدو دا سړی پیدا کوم زه به ورشم. اوس مه ورځه. ماسپښین نه وروسته ورځه. شپې ته زموږ کره ځان راورسوه. که همالته پاتې شوې بله شپه به ضرور ما سره کوي. اوس هاشم راځي. دا وخت یې اعصاب ارامه وي. ډېر ښه غږېږي. ایدو پرون شپه فکر پرې کړی و. د هاشم ځینې کیسې ور یادې شوې وي. ورته غوږ شوم. ما خو پرون هم درته ویلي و دا 1 کال کېږي دوکان ته راځي. ما هره ورځ زړه پرې بدېږي. خو یوه ورځ مې ډېر زړه پرې بد شوی و. یو کس دا کابل کې اوسي. هاشم ډېر پرې ګران ده. هاشم یې کابل ته بیولی و. هلته څو شپې ورسره کړې وي. کالي مالي هم ورته اخیستي وو. 10,000 افغانۍ هم ورکړې وي. هاشم چې مازدیګر راغلی دی پورته بازار کې ښکته سوی. دوکاندار چې روپۍ ورسره لیدلي په یوه بهانه یې شپې ته پاتې کړی. ورته ویلي دي ګپه کوو. هوا یخه ده. ګرم دی ساتم. د ژمي سین سهار و. د دوکان مخ ته ناست وم. هاشم راغی وایي نسوار راکه. ما نسوار ورته راواخیستل. د جیبونو کې لاسونه واچول. کله یو جیب ګوره کله بل. پیسې پیدا نه کړې. ما ته یې وویل پرون د شپې مې په دې ګناهګارو ولیدل چې 10,000 زرګونه را سره وو. دوکاندار شپې ته په زر پاتې کړم. رانه غلا کړي دي. سترګو کې اوښکې راغلې. څادر یې مخ ته ونیو. بیا چا ورته وویل لاړ شه حکومت ورپسې راوله. هاشم همداسې وکړل. حکومت راغی. دوکاندار یې بوتلو. دوکاندار نه یې پوښتنې کړې وي. هغه اقرار نه کوي. یو عسکر دوکاندار ته څپېړه وراچوله. هاشم را مخکې شوی. خیر وهې ما پیسې مې وربخلي. نو هاشم دغه سړی ده. ایدو د دوکان مخې ته سبزي سیخوله راغږي کړ. هغه دی. هاشم راغی. هاشم راننوت چې څنګه کېناست. ایدو ورته وویل هاشم هغه د موسسې والا ښه شول. د هاشم څهره وغوړېده. خوشحال شو. ما ایدو ته وویل دا څه کیسه ده. د لوګر میسینک د چینیانو موسسه ده. کان ته راغلی دي. یوه ورځ هاشم ما سره ناست و. چا وی د میسینک د موسسې چینیانو موټر ټکر کړی. ډېر سخت زخمیان دي. هاشم په دې خبره ډېر خپه سو. طبیعت یې خټه سو. ما ته یې ویل دا څه بد وسول. آی های دا خو موږ د وطن میلمانه وو. ما ورته وویل تر اوسه یې نه دی هیر. هو اوس یې هم پوښتنه کوي. دا اوس دې نه دی لیده څومره خوشحال سه. دی خو ډېرې خبرې کوي. مړ کړم ګوټ کړم ټوپک او مرګ یادوي. له خبرو خو دومره زړه سوان نه دی.
نه هاشم خو چې په خوله څه وایي هغسې نه ده. ما څه درته وویلې؟ د شینیانو پوښتنه خو به 100 وارې رانه کړې وي. هاشم زموږ خبرو ته غلی غوږ و. شاید له نورو وختونو د ده سهار کې حالت لږ ښه و. بیا ودرېد، د مستو کټوۍ راکوزه کړه، د المارۍ له خانې کاشوغه او کاسه چې ایدو ده ته ځانګړي اخیستې وو راواخیستل. د 10 مستې وتللې ټولې زر زر وخوړې. ایدو ویل هاشم له مستو سره ډیره جوړه ده. دی غریب خو لاس تر ډیره خپه ده. بس یراسې فقط مستې خوري، وایي مستې هډوکي ته فایده رسوي. هاشم ته مې وویل هاشم وروسته کوړي ماما ته ورځو، ټکي ورسره کوو. هاشم ځواب رانه کړ. یوه شېبه یې راته کتل، بیا یې وویل اسمان شین ده؟ هو هاشم کاکا. چې ورځې صحیح وغورېږي، تورې لړې سي، داسې مریض یم، ما نه ځي دا مرض. زړه مې خوړین ده، سترګې مې خوړینې دي. دا ولې؟ بس خو مرض د راغی. سوچ یو وار مې زړه ښه نه شو، لکه ونه چې وچه شي. ها ونې څومره غټې څومره مرض وکړي ایسته وچې سي، خو یا به اوبه ښې نه وررسېږي یا به. هاشم له همدې خبرې سره څو شېبې غلی شو. بیا یې لاسونه ښکته پورته کول، له خولې لاړې باده شوې. ویل یې ولې په سرونو به یې میخونه نه ټک وهل، په سر یې دلته به یې درنې کېښودل، په څټک به یې ټک وهل. هر څومره عمر به دې چې و هغومره انچه میخې درڅې راخیست. هاشم پخوانۍ کیسه کوله. پوه نه شوم چې څه یې یادول او څوک یې یادول، خو دې کیسې سره یې چهره داسې مړاوې وه لکه په لاره کې له ونې پرېوتی ګل. سړی پرې پوهېده چې څومره بد اغېز یې پرې کړی. بیا یې وویل په ما چا میخونه ټک وهلي، هسې ښکاري نه. داسې مرض ده لکه سړی چې درته ووایي د سمندر له تله تیږې راوباسه، که ډبوي د ایدو ډېرې پوښتنې ترې کولې چې ستړی که. ورته یې وویل ته صبر وکړه، ته له ما بدتر لیونی یې. ما وی له هاشمه د مینې راز وباسم، خو هېڅ یې ونه ویل. بیا مې دا ټپه وکړه عاشقي مه کوئ عالمه، یو کال مې وکړه لیونی وګرځېدمه. هاشمه ها بخت امیر دې پېژانده؟ هغه دا ټپه کړې وه. پېژانده مې، ښه قوي سړی و. تا یې نورې ټپې اورېدلي؟ بخت امیر څوک ده؟ غرمه شوه، هلته مې ایدو سره مړۍ وخوړه. هاشم مستو موړ کړی و، څه یې ونه خوړل. لږ وروسته یو بل کس هم رانه و. د ټولو بحث په پیسو شو. چا بویل د پیسې وخت شو، چا بویل پیسې ډېرې خوږې دي. هاشم جیب ته لاس کړ، بیاتي قینچي راواخیسته، له ایدو یې کتابچه وغوښته، یوه سپینه پاڼه یې د لوټ په اندازه پرې کړه. بیا یې په القلم پرې ولیکل 1000 روپۍ افغانستان. کاغذ یې ایدو ته ونیو. دغه لوټ د زیاتې نو څه کې رنګ خو ورکه، رنګونه تا ته له کومه کم، دغومره رسمیت څوک کولی سي؟ که یې چلی یو وار دی کور آباد، که یې نه چلی 1000 وار دی خدای په خادي کېږم. ما لوټ ترې واخیست. هاشمه دا خو له تا سره شو، دا نور غریبان به څه کوي؟ خو هر سړی دې جوړه کړي، هر څو روپۍ چې لګېږي په ګوتو دې ولیکي، وړکه ماشوم یې جوړوی سي، دغه هېڅ تکلیف نه لري. دا اوس ما ملټ کې جوړ نه که ایدو ورته ووایي دا چېرته چلی؟ هاشم ډډه ووهله، که نه چلی دغسې خوار او زار به خلک وي، دا سختې روپۍ څوک لري؟ هاشم لږ مخکې ایدو ته وویل ته له ما بدتر لیونی، خو اوس یې نه منله. ویلې لیونیان نسته. ایدو ورته وویل یعنې ټول هوښیاران دي؟ ولې ها یو به چې لوڅ لغړ ګرځېده. نسته لیونیان نسته، سودایان سته، سادهګان سته. هاشم غلی غوندې شو. بیا یې په خټ کې وخندل. دا لیونیان به څه رقم وي؟ توبه، مړ سپي به خوري. کیسې ماسپښین شو. هاشم ته مې په ډېره خوږه وویل چې کوړي ماما ته ورځو، خو ده ونه منله. پکول یې پر سر کړ ووت. زه څو شېبې ناست وم، بیا راووتم، پټیو ته واوښتم. مخامخ لرې مې په هاشم نظر ولګېد. ناست دی اور یې بل کړی. ور روان شوم چې ویې لیدم ورغوي کې څه واخیستل. کله چې زه کېناستم دی پوه شو چې نه ځم. ورغوی یې خلاص کړ، ژبه یې چرس په انګار واچول لکه سړی چې پرنجېږي، داسې دواړه لاسونه ونیول. د چرسو په لوګۍ ور ټیټ شو، سخت وټوخېد. څو
ځله یې همداسې وکړل. آخر کې چې ور ټیټ شو اوږد کش یې وکړ. ټوخي کې خبره پوره کړه. وایي خدایه روغ پر انځور سپور ده، څه مو غوښتل له ما نه، بل چا سره به مو جنګونه کول. له چرسو زرغېده، له ځایه جګ شو، روان شو، په پولو یې قدم زنګېده. لږ وروسته له خړ دیواله پناه شو. زه سړک ته راواوښتم چې کوړي ماما ته ورشم. په هغه طرف روان شوم چې دو راته ویلي وو. په هغه موړ چې واوښتم چپ لاس ته هماغه غونډۍ ښکاره شوه. خړې نږدې ښکارېده، خو د دښتې مزل اوږد شو چې ور رسېدم مازدیګر و. د غونډۍ په ډډه کې کلی و. د جومات سپینه دنګه مناره یې له لرې ښکارېده. ما فکر وکړ که د شپې ځای نه و همدې جومات ته به راشم. د سنځلو ونې وې، ورته ودرېدم. جیب مې ترې ډک کړ. له یوې ماشومې مې د کوړي ماما د کور پوښتنه وکړه. هغې د ډېرو کورونو خواته ګوته ونیوه. دې قطار کې آخر کور. د دې کورونو ترمنځ یوه نرۍ کوڅه وه چې ترې تېر شوم. د اخرنۍ کور مخې ته خړه دروازه راوتې وه. څو بوجۍ ایښې وې، همدا یې ژرنده وه. ورننوتم، یو سپین ږیری سړی ناست و. ورته مې وویل کوړي ماما مې په کار دی. سر تر پښو یې راته ولیدل. ورور جانه زه کوړي ماما یم، خیر و؟ هغه د سړي د سر دوکان ایدو رالېږلی یم، خپشم لوګري پسې راغلی یم، د هغې کیسې اورم، ته یې راته وښودې. وایي دا یې هم ملګری دی. کوړي ماما سپین ږیری و، ږیره یې په اوړو ککړه وه، سترګې یې هم ګردجنې وې، سره خوله یې پر سر وه، شلېدلې ګریوان کې تعویزونه ښکارېدل، د غوږونو د منځ ویښته یې هم سپین وو. د دې کوڅې وروسته کورکی د ده و. بیا یوه اوږده دښته وه چې نظر پکې ورکېده، په غرونو ختمېده. مازدیګر و. زما نیت و چې کیسې ترې واورم، ځکه د شپې غم مې باید کړی وای. تهشیم کور ته ډېره لاره وه. نیت مې و چې همدلته جومات کې واړوم. کوړي ماما ته مې چې وویل غوسه شو. هیڅ چرته تللی نسې، نه دې پرېږدم، دا د سړو دماغو کار دی، لومړی وار ده چې د چا په کار سوی یم. کوړي ماما راووت، ورپسې روان سوم. مخامخ له یوه باغه تېرېدو. ویالې ته کېناست، مخ ته یې څو لپې اوبه واچولې. بیا یې په یو ماشوم د چایو غږ وکړ. لږ وروسته له پتنوس سره راغی. کوړي ماما غوړپ وکړ. ورور جانه هاشم خو مې د ځوانۍ د وخت ملګری، د جهاد کې هم را سره ملګری و، پر ما ډېر ګران دی، خو بس داسې شو چې اوس مې نه پیژني. ما به څه وپېژني، هغه ته خو د موسم درک هم نه کېږي. ټکنه غرمه وي، لمر دې سوځي، دی ځان ته اور بل کړي، ځان ورته تودوي، په سړو بیا نه وي خبر، خپل ورکې ګرځي. د دې تیر زمي کیسه درته کوم. په لویست واوره پرته وه، نیمه شپه وه، سپي وغپېدل، کلیوال راووتل، زه م راووتم. ګورم یو سړی را روان ده، غږ یې نه کوه. ویل ډار کړو چې رانږدې سو، ګورم چې هاشم ده. و هاشمه څه شی کې په دا شپه؟ والله ما ویلې چې دا جومات ګرم ده، بس رنډ څه وایي جومات کې څملم. لږ وروسته څو کسه ورپسې راغله، خپلوان یو. وایي هاشم له ګرمۍ کوټې را جګ سو، په لاره یې ډانګ لګولی او د پلونو نه مو پیدا کړ چې دلته راغی. نو دغسې ده ورور جانه. کوړي ماما پیاله په لاسونو کې رږدېده، د ماشومانو لوبې ته یې کتل. ای درنه جوړ یې که بلا وهلی و. څه شی جوړ کړل؟ هغه تیږې ویني، 5 پلنې وړې تیږې په یو بل له پاسه ایښي. دا ټوپکۍ، بال یا ټمبس چې د هلکانو په لاسونو کې ده، دوی په 2 ډلو ویشل کېږي. د یوې ډلې والا په دې تیږو وار کوي، تیږې ړنګوي، هر څو تیږې چې چپه کړي بیرته به یې په یو بل ږدي. بله ډله په ټوپکې دوی ولي، هر کس چې ولګېد لوبې ووته او که ونه لګېد تیږ به یو بل ودرولی سي. بس هغه ډلې ګټلې ده. تیاره شوه. کوړي ماما پاسېد. ځه چې ځو. وړوکی کورګی و، لرګینه دروازه یې لرله. په دروازه به چې ورننوتې، ښي لاس او زینې وې. پاس کوټه د اوړي لپاره جوړه کړې وه. همدې کوټې ته وختو، مخه یې خلاصه کړه، کټ پکې پروت و. تیر پسې ځوړند څراغ ولګېد، پورې دیوال ته رباب ایښی و. په سر پسې یې ځوړندې ګرځېدې، په سر پسې ځونډۍ ځړېده. کوړي ماما ته مې وویل کور دی وړوکی دی، بچي دې څو دي؟ بچي خو اوس نسته، یو زه او بل مې ښځه ده دلته اوسو. مسافر دي؟ و د تورو خاورو مسافر دي. بچي مې نه پیدل، سر کې دانې پیدا کېدې، مړه کېدل. یو خو 11 کاله را سره وو، نو نور واړه وو چې مړه سول. بس خو څنګه یې کې دلته د ګزاره څنګه ده؟
همدا ژرنده مې ده غله مله راته بچت کوي. 2 وزې لرم، دا اوس چې راوختو لږ مخامخ چې لاړ سي چپ لاس ته مې چرګو ته وړوکی فارم جوړ کړی. 40 چرګې لرم، هغه یې خرڅوم، کله یو نیم شی ورکړم خرڅ یې کړم. پخوا ښه دیني کتابونه مې خرڅول، اوس مې اوږې لواره او کاره لوېدلي. کتابونه دې په کلیو ګرځول وو، پر سږ کال مې پرېښودل، نور نه کېدل، د شپې به له درده ویده کېدی نه سوم. اوس مې هم څه دا مټ وګورې توره وخته پړې ورکې ناسته. ایدو راته ویل چې ډېرې ښې ټکي کوي، دا رباب دې له کومه کړی؟ دا خو زموږ دوستي ده. نرینه اولاد یې نو په جلکۍ مې نوم ورته کېښود، بیا خدای اولاد ورکه. پلار یې ویل ایتا نوم بختور راپسې لاړو چې هر شی غواړي درته اخلم. ما رباب ترې وغوښت، بیا یې دا راوړ. د دې رباب 6 کاله راور سره وسول. سره ترنګاوه مې، زده مې که مخکې مې شپېلې غږوله، اوس دومره زور کله سته، هغه خو په اسویلو غږیږي. ما ورته وویل رباب راواخله، خو ده ویل یو وار به دا مړی ورته وخورو چې په ګډه ورته موړ یم. کوړي ماما دسترخوان ویړ کړو، بشکې یا سابه یې پخوي، په مړه ګډه مو وخوړې. دسترخوان یو ور زه کړکۍ ته ودرېدم، داسې خاموشي وه چې یوازې د باد غږ اورېدل کېده. کوړي ماما چې راغی ورته مې وویل دلته په ژمي کې ګزاره سخته نه ده؟ ورور جانه د ژمي ډېر نه وځو، دشتې دي، دلته چېرته ګزاره کېږي؟ د ژمي مو یوه تاوخانه سته، تاوخانه ښیي، مخ یې یخ یې ماتي. د دې جای خلک خاري سوي نه دي، دلته منی کې خلک د لرګیو خوراک او پخاک غم کوي. ژمي کې ډېرې ورځې د دښتې د تلو نه وي، نه موټر تلای سي نه خلک، خو دلته د ژمي کوټې زیرزمینۍ لري. زیرزمینۍ کې اور بلو، هغه اور هم استعمالو، مړۍ او کتغ پې پخوو او کوټه یې هم توده کړې وي. کوړي ماما رباب راواخیست، په لړزانده لاسونو یې اړوه راړوه. خاموشي شوه، خو دا خاموشي یوه داسې خوږې نغمې ماته کړه چې بیا جګ شوم. کړکۍ ته ودرېدم، پورې سپوږمۍ ولاړه وه، د ونو پاڼو شور کاوه، بادونه لګېدل. تا به ویل چې دیوالونه هم غوږ دي او د کوړي ماما د رباب نغمې اوري. دا نغمه له ما څو شېبې ورکه وه، وروسته مې پیدا کړه. وسپینې کوترې، څوک دې لیوني کړل، څوک دې وویستل له چارې. دا ډېر پخوانی سروکی دی، ما په ودونو کې اورېده. کوړي ماما ته مې چې ووې په مسکو سترګو یې سر وخوځو. په څراغ پتنګان راټول وو، د رڼا مینان ګرد ترې تاوېدل. څو شېبې هر څه مسک وو. کوړي ماما د رباب له تارونو ګوتې لرې کړې. پخوا به زموږ میلو ته یو کس راته، د کلیوالو سرونه او ګیرې به یې جوړولې، نغدې پیسې هم نه وې. چا به له باغه میوه ورکړه، چا به کتغ ورکړ، چا یو څه، چا بل څه. یوه ورځ راغی، رباب یې هم غاړې ته اچولی و، د خلکو ته ویښته جوړول. ما یې رباب راواخیست، ماشومتوب و، شوخي وه، تار مې ورته وشکاوه، بیرته مې غلی کېښود. بله ورځ مې چې ولید خندل یې، بیا یې دا ټوکه راته وکړه. یو کوچی ویده کېده، لیمڅی یې په ځان اچولی و. لیمڅی خو درانه دی نه و پوه سوی، دروند خوب وړی و، د شپې سخت باران سوی و. خیمه یې ورته ړنګه کړې وه، لوښي موښي هم ورته لالنده کړي وو. د څیګیز راجګ سو، لمده ړنګه خیمه لوښي یې لیدلي. اسمان ته یې کتلي، تک شین دی، بیخي نه معلومېده چې باران دی سوی. دا اسمان ته کتل، خندلي دي. بیا یې ورته ویلي شینکیه کار دې هم کړی، ځان دې هم ناګومان اچولی. زه پوه شوم چې زه یې په غوږ ووهلم، ځکه ما یې د رباب تار شکولی و. بیا مې ورسره جوړه سوه. دی پوهېده چې رباب سره مې شوق ده، چې څوک به نه و بیا به یې راته غږاو. کله کله به یې ماته که داسې لږ لږ مې زده که، د خپلې خوښې سندره مې نه سوه سیخولی، خو یوه نیمه مې ورکه سیخه وه. اول مې دا سندره رباب کې زده کړه: توره بارام خانه نوابه، څڼې دې غوړې کا چې باد یې رپوینه. بس له هغې ورځې مې رباب سره انډیوالي سوه. ماما د بهرام خان څوک و؟ والا زه خو داسې خبر سوی یم چې دا د خپل وخت خان و. پلار یې سعادت خان نومېده، د یوې منطقې مشر و. باجونه به یې اخیستل. همدې تور بارام خان د پیرنګیانو یو جنرال مړ که او پیرنګیانو ته یې جنګ کې ماتې ورکړه. له دې پیښې وروسته مشهور شو. یو رقم اسونه و چې چرګې آس یې باله، په هغه به سور و، اوږدې څڼې وې، دا ټپه یې په میړانه او غیرت څیسوي وه. ماما ټیکی دې زده دی؟ ماما ځواب را نه کړ. رباب یې واخیست، ویې ترنګاوه. ښه ده چې باغ د ګلونو ړنګ سو، مدام یې غم د رژېدو را سره ونه.
ماما دا ټکي څو ځله وویلې. غږ یې ډېر لوړ سو. هر ځل یې جلا جلا طرز کې ویلې. پنځم ځل یې چې ویلې ژړا یې ستوني کې غوټه شوه. غږ یې ونه وت. بس یو دردمنه نغمه یې وغږوله. پر ما یې داسې اثر وکړ لکه د تیر ارمان چې پکې شوی وي. د رباب له تارو ګوتې نه خوځولې چې پاکې کړي. سترګې ډکې وې. رب یې ورکړ. څو اوښکې له مرۍ لمنې ته وغوړېدې. لږ وروسته یې چې ژړا ودرېده دا ټکي یوې بلې پسې وکړې. یاره چې ته پرې خوشحالېږې خدای کو که بیا ځنځیر له غاړې وباسمه. رنځوره یم تا به رنځور کړم. د یارانې اثر په سترګو کې لرمه. زړه مې په یوې ولې ولاړ دی لکه ګورګوره په ګړنګ ولاړه وینه. ماما څو شېبې بیا نغمه ونیو. اخر یې په چیغه دا ټپه وکړه. په پیغور مې سلام وایه. وبخئ په پیغمبر مې سلام وایه. په ټول امت کې یوازې پاتې یمه. رباب یې کېښود. ما ته یې وکتل. ته مې لکه چې خفه کړې. څه وکړو؟ ماما هغه اوله ټکی دې 4 ځله وویله. دا کوم د ګلو باغ رنګ شوی و. دا ټکی خو مې د هر اولاد له مرګ سره سم ویلی ده. دا د اخري زوی مې چې له نورو ډېرو خوځندی و بیا مړ سو. بس دې ټکي بیا ډېر وځورولم. د لاسه یې ام راکولو خو هغه 11 کلونو ته رسېدلی و خو سر یې پړسېدلی و. پوهېدم چې پاتې کېږي نه. دی به چې کله خوشحال و خندل به یې. ما بس یې ورته وکتل. د خندا به یې زړه را زړوه. پټ به په ژړا شو. دا ټکی مې هسې ایتا مخې ته وکړه. کنه لکړې کورودانې بغیر چا نه و رانه اورېدلی. چې کله رباب راواخلم اول یا آخر دا ټکی ورکه اچوم. کډه او زه دواړه په سرو سترګو زاړو. ورونه او خویندې چېرته دي؟ ما ورونه نه لرل. 2 خویندې مې دواړه مړې شوې. دا ټکی دې چېرته زده کړی؟ بس د ودونو کې مړې ژوندي کې له پخوانیو کیسټو. وروره جانانه ټکی خو دغسې شی ده. پښتانه په غم و خفګان دواړو کې وایي. ماما پرون شپه هلته هاشم هم ټکی وکړو. د مومن خان او شیرینې کیسه یې ویله. رښتیا ته خو د هاشم مجلس پسې راغلی. ما خپل ویر در واچولی. هغه وخت چې نوي ګیره او برید مې راغلی و هاشم مې ټینګ انډیوالو. پلار مې غوسناک سړی و. هر چا سره یې نه پرېښودو. خو هاشم ډېر نیک هلک و. درس او خط په هر چا ګران کړی و. څه ورسره ګرځېدم کور کې غږ نه راته کو. کورونه مو هم سره نږدې و. هاشم له وړکتوبه خدای عجیب زړه ایښی و. ډار یې نه لره. یو ورځ یې ویل راځه ګرځو. روان سو. په څو غونډۍ واوښتو. روان داسې ځای ته ورسېدو چې نه کورونه ښکاره کېدل نه خلک. کونګا وه. هلته یوه ډاډه کې ونه ولاړه وه. خدای خبر ډار سوی وم که ونې خوند را کړی و. له خولې مې ووتل جار څه تکه شنه ونه ده. هاشم هلته ښه ډېر راپسې وخندل. بیا چې کلي ته راغلو په عذابوله مې. هر چاته به ویل چې وډار سو. له ډاره یې ونې ته جار وویلې. ډېر ښه ساعت مو تېر سو. روزه به چې 15 ته ورسېده د ټول کلي هلکان به مو خبر کړل. ټول به له ماښام لمانځه وروسته جومات کې راټول سو. کلی په کلی به ګرځېدو. 15 به مو ټولوو. هغه سندره مې اوس هم یاده ده. 15 تا به څوک ټولوي؟ تا نه ښکلې وړکی نسته جونه خوب زنګوي. د هور کور دروازه به مو وهله. چا به نغدې راکړې. چا به یې په بدل کې هګۍ راکولې. چا یو شی چا بل. اخترونه پوشنه ګیز به ووتو. کڅوړې به راسره وې. کور په کور به ګرځېدو. خونې وچه میوه به مو ټولاوه. کلي کې به مو ټال اچولی و. دغسې ورځو کې به چا ورکتل هم نه. بس چې اختر به څه ټالګي پسې به مو مړه و. یو ټالکا به چې راورسېده لکه ټوله دنیا چې زموږ. هاشم به موږ سره هره مستي کوله خو درس کې ډېر لایق و. له لرې ځایونو به خلک راتلل. د هاشم پوښتنه به یې کوله. خطونه به یې پرې لیکل یا به یې ویلې.
اوس خو ماشومان هم خط لیکي، پخوا خو داسې عام نه و، یو نیم سړی به پیدا سه. مرزا به یې باله، هغه پخواني مرزایي خطونه ډېر سخت وو. هاشم به چې ورته کېناست داسې به ویلې لکه طوطي. سبق موږ ټول یو ځای له یو ملا ویلی، خو د ده دماغ ډېر ورکی خلاص وو. چې کومه ورځ به ملا نه و ده به درس ورکاوه. ډېر آرام ژوند و، خوشحاله ژوند و، نیستي وه، خو په خدای خوند یې ډېر کاوه. ډېر د څه شي غم نه و راغلی، خو بس وطن خیرا سوي وه. وطن ته خیرا سوي وه. روسان راغلل، ټول وطن یې په زړه که. موږ هم ټول یو ځای ووتو، هجرت مو وکړو. کچه ګړۍ کې مو واړول. هاشم کچه ګړۍ کې یو څه وخت مزدوري وکړه. کله به یې پنډیتوب کاوه، کله دیاړي، قلنګ او بیلچه. هلته یو ځای ته کارخانې ویلې، هلته به ډېر ته خفه به و. چرس یې هم هلته شروع کړه. مزدوري نه به سیده انډیوالانو ته ورغی، کور ته نه راته. یو څه موده مو سره ورک کړه، خو بیا مو لوګر کې سره پیدا کړه. دی هم جهاد ته راوختی و. هاشم په وطن کې ډېر خفه و. په غرونو کې به چې سره کېناستو، د روسانو له ظلمو به چې چا خبره وکړه، دې جا کې کور بمبار کړ، پلانکی جا کې خلک شهیدان دي، پلانکی. بس دې خبرو سخت ځوره و. مخکینی آرام ژوند چې خفه و، دی خو ګرځنده سړی و، د منظرو ډېر شوقي و. بس هغه وختونه به یې یادېدل. ډېر به یې ویل وطن یې رانه وسېزه، د پلار نیکه هډوکي یې رانه ونیول، دا به څه شی سي، دا به څنګه کوو. خوب به یې نه و، کاره شپه به ناست و. اخر کې غونډ ملګري پرې پوه سول چې ډېر زړه خوري، بیا به مو څه دي مرګ خبره تر غوږ سو. دی به مو نه خبره و. یوه بله پېښه هم وسوه. د پښتیا ځایو نه لوګر ته راوخت. د ورځې خو نو سوتلی، نو د شپې را روان سو. 40-50 ملګري وو. څپک واوره ورېده. 2-3 لوستې خو سوي هم وه. یو ځای هاشم ودرېد چې ور وګرځېدو. ګورو چې د یو مړي په سینه کې پخه خښه ده، چې رڼا مو ور واچوله. لاندې د سپینګیري سړي جسد پروت و. خدای کله به مړ و. هاشم چې پوه شو چې مړی کې مې پخه کېښوده، رنګ یې زیړ سو، زړه یې خراب به مو ورکړې. یو ځای کې مو په مزل په منډه کړ. ما پسې خخ هاشم روان و. له یو پاڼه تېرېدو، څو کسان پرې تېر سول. ډېر احتیاط یې غوښت. له ما هم هاشم پرې ورمخته شو. پخه یې وښویده. په خدای داسې غږ یې و لکه غرڅۍ ښویدلي. درز لاندې ولګېد. موږ څو ملګري په څه خوارۍ ورکوز سو چې ومولید هاشم وازه خوله پروت و. غږ یې نه سو کولی. څو لټونه یې کړي وو. کمیس یې سوری و. له پښو یې وینې روانې. مخ یې شګاری و. په 2 نفرو مو راجګ کړ. بېهوشه و. دو به تر یو ځایه یوړ، بیا به نورو 2 ونیو. په مزله کې سهار سه. هلته یوې سمڅې ته ننوتو. هاشم مو چې ولید، مغزي لګېدلی و، پړسوب یې کړی و، توره وینه ورکې ګډه وه. له پښو یې په لاره کې وینې تللې وې. تر نیمې ورخې بېخوده و. بیا وغږېد، جګ سو، خو چې څو قدمه یې لاړ، بیا به سر پرې وګرځېد، بیا به کېناست. څو ورځې دغسې و. ټول ملګري ورسره په تکلیف و. بیا ښه سو. سر یې په پړسوب کم و، خو د لوېدو وروسته د سر خوږ ورولېدل. ټینګ به یې لاسونو کې نیولی و، یا به یې په رخت تړلی و. خفه مخکې هم ګرځېده، خو دې پېښې سوچ ورسره ملګری کړ. ناست به هم سوچ کې و، روان به هم سوچ کې و، مړی به یې هم سوچ کې خوړله، د هېچ چا یې هم نه منله. ملګري به ټول راغونډ سوي و. هاشم به نه و چې وملاټه چېرته لرې به ګوښی ناست و. داسې لرې به ګرځېده، ګنې تکړه، ښه تکړه و. وار یې ډېر ښه وار کاوه. موږ جهاد کې یو رقم بوتلان له پټرولو ډکول. د بوتل له سره به مو وړه پلته وباسله، پلتې ته به مو ورکه، په ټانک به مو وارکه. بوتل به چې پرې ولګېد، ټانک به سره لمبه سو. دا وار اسانه نه و. خپل چل یې غوښت. ډېر مجاهدین به ورسره بلد نه و. خپل ځان به یې وسېزه. د بوتل ویشتلو کې د هاشم نوم و. ټانک بچ نه ترې خوړ، وچ به یې وویش. ټول به ورته حیران و. زور ته یې هم ملګري تسلیم و. موږ به کله د لاس زور واهه. د هاشم لاس چا ځمکې ته نه شو وړلی. کله به موږ تیږه شړله. هاشم به له ټولو مخکې ځای ویشت. هاشم هغه وخت په حال و، خو داسې یو نیم لیونتوب یې کوي. یو ورځ مو یو ټانک ایسار کړی و چې ورکوز شو. په څنګ پسې یو صندوق و. صندوق یې وړوکی خو ډېر محکم کلف لرلو. موږ ټول د صندوق شاوخوا ولاړ وو. سوچ مو کوو چې کلف خلاص کړو، څه دن څه
کلف مات سو. شاته مو وکتل هاشم په غونډۍ کې ګونډه وهلې وه. له هغه ځایه کلف وویشت. زموږ او د کلف منځ کې په څو لیشتې فاصله وه. ډېر ملګري ولاړو. بیا ځینې ورته غوسه هم وو. بله ورځ غره کې ژوندی لړم ونیو. د چانټې جیب ته یې واچو. چا ورته وویل هاشمه په دغه څه شي کې؟ ویل یې دغه سره روسان چې کوم یو ژوندی ونیسم په دې ګروان کې یې وراچوم چې بیا را غلط نشي. د دې لړمانو وطن ته د ده واده ته زړه نه و. ویل یې دا د غرونو مزلونه دي. وکو روسان دې لاړ سي بیرته خپل وطن ته راسو بیا واده کوم. اوس یې چې وکم چټي به رانه پاتې شي. بیا ما او دی بیل سو. زه کچه ګړی ته راغلم مزدوري ته. خو داسې خبر سوم چې غره کې د لیونتوب یوه لړ پرې راغلې وه. خو بیرته په خپله ښه سوی و. کله چې روسان لاړل د ده د مېړانې او غیرت کیسې ډېرې کېدې. د جهاد زړورتیا یادېده. د ده حالات هم بیخي ښه و. لانجې یې خلاصولې. داسې بدې چې لسو مړو ته یې سره رسولی و. زړې بدې وې د خلاصې کړې وې. قوم یې هم خبره غوږ کې نیوه. خو بس یو دم هاشم بې سوره شو. چا ویل چې شی پې وخوړل. چا ویل خام و چرسو خراب کړ. چا ویل غره کې د لوېدو وجه ده. کرار خرابېده. هغه اوس یې خپله وینې. شپه له نیمې اوښتې وه. کوړي ماما ووې سهار څنګه و؟ زه خو چې پرون راتلم هلته د ایدو دوکاندار سره مې واده وکړه. سبا به دواړه ورشو. والا ایدو ښه هلک دی. زم دا ډېر وخت چېرته نه یم تللی. نیت خو مې دی صبر چې ابي څه وایي. لږ ترې ویرېږم. کوړي ماما ووت. زه د هاشم د تیر او اوس ژوند په فکر کې شوم. زړه مې ورته خوړ. په همدې سوچونو کې ویده شوی یم. سهار مې وختي سترګې خلاصې شو. چرګانو بانګونه وهل. له حجرې ووتم. مخامخ باغ ته ورغلم. د رڼو اوبو ویاله وه. څو هیلۍ ورکې روانې وې. په ونو کې د مرغانو چڼ چون و. کلي کې آرام و. لږ وروسته د لمر کمزورې وړانګې ولګېدې. وطن زیړ چک معلومېده. زه یوې ونې ته تکیه وم چې کوړي ماما راووت. همالته ونو کې کېناستو. چای راوړ. د وزې د شیدو چای و. تازه پیروی هم ورسره و. چای مو چې وڅښه کوړي ماما راته وویل زه هم در سره ځم. ابۍ دې څه ونه ویل؟ غواړي چې یو وار دې وویني. ورغلم. ابۍ له لکړې سره انګړ کې ولاړه وه. غاړه یې راکړه. په تندي ښکل کړم. زویه زه درتلم خو دا زینې باندې نشم ختلی. ماما دې ښه ساعت در سره تېر شوی. بس موږ داسې تنا پاتې یو. کله راځه. بیا د دسمال کې غوټه څو ایشېدلې هګۍ راکړې. ترې راووتو. له کلي وتلو کوړي ماما راته وویل ابۍ د کلي په ښځو ډېره ګرانه ده. هر واده او مړي ژوندي ته یې له لاس نیولې بیایي. اوس ګوره چې پرې خبر شي. کور کې ګوښې ده. د کلي نجونې ورپسې راځي بیایي. دې له ما سره ډېرې سختې تېرې کړي. اوس خو شکر دی د غومره سره پناه سته. دې ما سره خیمه کې هم ژوند کړی. تر ننه مې وار نه دی پرې کړی. زه به ښه سړی نه یم. خو دا موقع یې نه ده راکړې. بس که وچه وي که لمده وي را رسیږي. تندې مو یو بل ته قوت نه کموي. په خندا ژوند کوو. د دې خواري هم یو ورور ژوندی ده. هغه غزني کې ده. په لاره کې لوی کندې راتلې. ماما ته مې وویل دې ګارو ته مې پرون هم پام شو. ډېر ژورې دي. دا یې د څه لپاره جوړې دي؟ پخوا اوبه زوروره وه. د دې ګارو کوز سر کې به د رڼو اوبو چینه وه. ځینو ګارو به ځینې لرلې. ورکوز به سوی. لوښې به دې راډک که. په ځینو بیا لرګي لګېدلي وو. په پړي به اوبه ترې راخیستې. خو اوس یې اوبه وچه ده. دغسې پرتې دي. یو ځای د کوشیانو خیمې راغلې. ترې تېر شو. مخته مو په غونډیو کې رمه ولده. همالته کېناستو چې ستړیا وباسو. دوه کوشیان یو بل د تیږو وارونه کول. یو لږ پرې لوی و. تور کالي اغوستي و. کوړي ماما ورته وویل مه کوه ته خو لوی یې. وبه یې ولې؟ کوچي مخ ور واړه. ویې خندل. خپل کار به کوي. کوړي ماما ته مې وویل هاشم به درته خوشحال سي. نه چیرې هغه ډېر بد په ځان اخته دی. زه ور یادېږم چې د ځوانۍ ملګری مې ده. بس څه وایي نه. کوړي ماما غږېده چې د ژړا غږ راغی. ګورو چې تور کالي کوچی هغه بل ویشتی. هغه ژړل. تیږه یې لاس کې ورپسې راوړه. تور کالی ولاړو. وار یې پرې وکړ. خنګرې ته یې وویشت. تور کالي کېناست. زګروي کول. هغه بل ترې وتښتېد. کوړي ماما ورته مسکی کېده. څرنګه تا خو ویلې خپل کار به کوي. دا خو یې لکه چې تا کار وکړه.
ډیر مزل مو وکړ، آخر سړک ښکاره شو. ماما ته مې ووی ته تکړه دومره د پښو مزل دی وکړ، داسې چابک رواني نام خدا. ورور جانه زه خو کارګر سړی یم، ټول ورځ د غلي بوجۍ ټیټوم جګوم، لاس پخه مې حرکت کې وي چې کله اوزګار سم کور کې ګرځم چټي مې یو کار ته لاس ټیټیږي. ایدو دکان کې و، د کوړي ماما په لیدو ډیر خوشحاله شو، ویلي د شپې به ښه بنډار کوو. خو هاشم به رازاکو ویلي پرون یې درته اندېښمن شوی وم، احوال دې رانغی. ورسره کېناستو، غرمه وه، هماغه جوش هګۍ چې ابۍ راکړې وي وموخوړې. بیا مو د هاشم پوښتنه وکړه. ایدو ویل نن نه دی راغلی. زه او ماما راووتو، د هاشم کور ته ورغلو. یو ماشوم راووت، ویلي هاشم خیرات ته تللی دی. د خیرات د ځای درک مو معلوم کړ، ور روان شو. لږ مزل مو چې وکړ، ماما راته ووی دا مخامخ دیوال ویني؟ هو، دا د هاشم کلا وه، له هجرته مخکې چې له ورونو سره بیلتون وسو جوړه یې کړه. دا کلا د په ګوښې ځان جوړه کړې وه، بس بمباریو سره خرابه کړه. اوس یې دا یو دیوال روغ پاتې دی. هغه وخت خو خټه په غویانو پخېده، زورورو غویانو پسې به یې یوه وتړله، په خټه کې به یې ګرځاو. هاشم شپه ورځ ورته یوه کړې وه، اول به یې خاوره وکیندله، بیا به یې خټه جوړه کړه، په نیمه شپه به ووت. د سهار اذانو بسې کېدل، له کلبې سره به رارسېدلی و. خټه به یې پخه کړه، بیا به یې څبک خېږوله، دیوال برې پرې راتاوه. دا کلا یې بمباریو او بارونو داسې کړه چې هغه وخت د لیدلې وای ورته حیران به وي. والا خلک به یې لیدو ته راتلل، چا نه منله چې د ده په ګوښې ځان دومره لویه قلا جوړه کړې وي، ځکه چې نن ورځ دومره تکلیف لري. هغه وخت خو یو هم نه و، ټول د لاس کار و. پخواني خلک کلک و، نور داسې ځینې ځایونو کې خلکو په یوازې ځان کلاوې جوړې کړي دي، ځکه مزدور پیسې ډېرې غوښتې، وس نه و، چا سره نیستي وه. خو د هاشم غوندې لویه کلا نږدې علاقو کې چا نه شوه جوړولی، نه یې ده جوړه کړې. خو بس قسمت یې نه و ورکې سوی، مهاجرت راغی. لږ مخکې مو کلي کې پوښتنه وکړه، وروسته مو هغه کور پیدا کړ. لمر ته یې خیمه وهلې وه، ډېر خلک ناست و. هاشم مو ولید د دیګونو ترڅنګ ناست دی. ورغلو، داسې چلند یې وکړ لکه لومړی ځل مو چې ویني. غلی و. بیا یې کوړي ماما ته وویل خفه نه سې، زه بل یم والله. ما ته یې مخ راواړو، داسې را روان و، ما ویل لکه کوم ټوپکي راغی والله. کوړي ماما خو د ډیر پخوانی ملګری دی که نه؟ هاشم ځواب رانه کړ. جیب ته یې لاس کړ، کتابچه یې راوویسته، یوه پاڼه یې ترې وشکوله، چرس یې ورکې واچول، تاو یې کړل، اور یې ورکړ. بیا یې وخندل. کوړي ماما خو ډیر بلا سړی ده، دومره ګرځېدو زو خدای مځکه مستړې کړې وه. یو وار یې له ډار ونې ته جار وایو. کوړي ماما ورته ووی ګوره اتا لپاره راغلم، ته خو د چا پوښتنه نه کوې. والله بېشکه ښه سړی یې، مسلمان سړی یې. د هاشم حال بیا واوښت، څوک یې یاد کړل، ګنځاوې یې وکړې، ویې خندل، بیا یې له ځان سره لګیا شو. کله چې چرس وڅکول ودرېد. ما سره ځې؟ نن به ته موږ سره ځې؟ زه نه ځم، زه بل یم، ملا مې له دانو ډکه ده. هاشم پسې روان سو، دی هم نه غږېده. موږ هم کله چې کور راورسېد مخ یې راواړو. زه راوځم، تاسې حجره کې کښېنئ که دې سیوري ته کښېنئ. موږ ورته کښېناستو، وخت یې ډېر و، درک یې ونه لګېد. موږ وختو، مزله ستړي کړي وو، هلته د یوې ونې ډډې ته وغځېدو. سترګه مو لاړه. مازدیګر و چې راپاڅېدو، د هاشم د کور مخې ته مو له هلکانو پوښتنه وکړه. هغوی ویل هاشم باغ ته تللی. د باغ لاره مو ونیوه. چې ورسېدو، هاشم ناست دی، څو هلکان ترې تاو دي. موږ یې چې ولیدو، سترګې یې غټې کړې. تاسې څه لیونیان یې له ځانه جوړ کړي، اوس چېرته ځئ؟ کوړي ماما ورته غوسه کې وویل ایدو دکاندار سره پاتې کېږو، راسره ځې به. هاشم ودرېد، غلی روان شو. ما او کوړي ماما ورپسې شو. ګورو چې د ایدو دکان لاره یې ونیوه. ما او ماما یو بل ته وکتل، ومو خندل. سړی چې رضا شو، ماښام و. ایدو د غرفې دروازه وتړله، ورسره روان شو. لار کې مې هاشم ته ووی د وړکتوب ملګری خو ډېر خواږه وي. کوړي ماما در باندې ګران دی؟ ها، را باندې ګران دی، ډېر بلا سړی ده. د ایدو لویه حجره وه، ښکلې هوا پکې لګېده. مړۍ یې راوړه، وطني چرګ یې یخني کړی و. هاشم له موږ ټولو ډېره وخوړه. وروسته مړۍ یې چې خولې ته نږدې کړه، ایدو ته یې مخ ورواړه. والله بېشکه دی. چای یې راوړ. هاشم خوشحال و، خندل یې. کوړي ماما له همدې خندا استفاده وکړه. ورته وویل هاشم هغه زما د سپي خاطره دې یاده ده؟ خدا. کوړي ماما ته مې وویل ته ووایه. ورور جانه داسې چل و، وړکتوب و، شیطان نون و، هر شیطانۍ ته مو لاس اچوه. د سپیو ساتلم ډېر خوند راکوه. کوترې مې ډېرې خوښېدې. د کلا سرونه مې ورته سوري کړي وو.
ځالې مې ورته جوړې کړې وې. یوه شپه ویده و، دروازې ته سپی کړنجېده چې ور ووتو. پلار مې هم راسره و. ګورم چې تک سپین ببر سپی دی. ما خو مینه پرې راغله. پلار ته مې وویل ابا اوس شپه ده، را به یې ولم، لږ مړۍ به ورکړو، غریب وږی ده. وایي ځه رای وله، خو سبا به یې وختي باسي. دغه شپه خو تیره سوه. په سبا مې سترګې پرې مړې کړې. پلار مې غوسه و چې لرې یې کا. مور ته مې زارۍ وکړې، هغې مې پلار رضا کړ. سپی یې راته پرېښود. سپي یو څه وخت راسره تېر کړ. بله ورځ یې کلي کې د یوې زړې ښځې چرګه وخوړه. ښځه راغله، ښېراوې یې کولې، بده ورځ یې کوله. پلار مې غوسه سو، وایي خړسترګیه زر سپی ورک کړه. روجانه زما خو په سپي زړه نه کېده چې بهر سپی راسره ووتم، مال اوس څه شي وکم. بس کنډوالې کې مې وتاړه، له کوره مې قینچي یوړه، ویښته مې کم کړل، نکریزې مې ورته راوړې، سره ټپې مې ورکړل، نیمایي پښې مې پرې سرې کړې چې کور ته مې راوست. مور ته مې زارۍ شروع کړې چې وګوره بل سپی مې راوست، دا اصلي د پلار ته ووایه چې راته یې پرېږدي. پلار مې راغی، شکمن یې ورته کتل چې وایي نه ویلې. لاړ کوټې ته ننوت. روجانه شپه سوه، ویده سوم. د شپې باران سوی و، شړکنده باران. سپی لوند کړی و، خو لنډه ده چې نکریزې یې ترې وړې. ګهیځ مې چې سترګې لوڅولې، پلار مې له کوتک سره راته ولاړ دی. نور مې دوه خپلې کړې، دوه پردی. شپه مې بل جای وه. موږ ټولو د کوړي ماما خاطرې ته سخت وخندل. ما ورته وویل اوس چې د هاشم د مینې کیسه وکړې، خوند به وکړي. روجانه هاشم خو ډیر عجیب مین و. موږ به چې مینان سو، د شوخي وخت و، زړه به مو پړسېدلی و چې اوس مو زر چاته ویلی وای چې مین یم. خو هاشم خپل حال نه ویلی. دا لږ به ډیره سختۍ خبر سو. هاشم خو په مینه او دې کیسو ډیر کار نه لرل. سبقونه یې ویلي، کارونه او مزدورۍ وي، خو بس دا مینه د خپل واک او اختیار شی نه ده. هاشم بدبخته داسې ځای مین سوی و چې رسیده نه ورته کېدل. خو یا د کلي او ولس خبره، یا زیدونه، یا تربروالۍ، دا ټولې کیسې وي، یا بل داسې خنډ چې هغه نه په زور کېده نه په رضا. خو هاشم و نو ښه پوهېده چې هغې ته نه رسېږم. بل جای یې واده ونه کړ، کني د ده ټولو همزولو له هجرته مخکې ودونه کړي وو. خیلخانې یې وې، د دوی کور سره هر چا دوستي ته ښه زړه ښه کاوه. څو وارې خلکو خپله ورته ویلې چې موږ خپله لور درکوو، خو هاشم به نه رضا کېده. بس هغه ټپه ده که نه. پخوا به داسې یارانې وې، یار به د یار سترګو ته عمر تېراونه. کوړي ماما د ټپې پسې داسې ټپه هم وکړه. خدایه زما بدل ترې واخلئ، زه په دنیا کې په یار ډیر کمزور یم. ورکه مې چند سه ورک یې نوم سه، چې ورته کېنم نری ملا مې ماتوینه. د ژرندې پل چې څومره تیز دی، دومره د یار رانه پرهیز دی نه راځي نه. موږ ډیر ورته وخندل، خو د هاشم له خولې ټپه ونه وته. نورې هم ډېرې کیسې وشوې، خنداوې وشوې. شپه ناوخته ویدو هم سبا وختي دوکان ته تلو. ځایونه هوار شول چې شپه جوړه کړو. ګروپ مړ شو. زه هم وغځېدم چې هاشم ته مې کتل، ویښ و، ځای کې نیغ ناست و، خو د پوښتنې ځواب یې نه راکاوه. ما ورته وویل د دې په خدایزاده کومې ورکې ودانۍ ته په سوچ کې و. زه ده ته سوچ کې لاړم. په تېرو ورځو کې مې د ده په اړه اورېدلې کیسې رایاد شوې. د کوړي ماما کیسه سبقونو کې ډیر تکړه و، خو اوس یې د کتابچې سپینو پاڼو کې د لیکلو په ځای بنګ دود کول. قلم یې اوس نه غږیږي، بمبې ترې وباسي، تور لرګي ورکې تېروي. هغه جامې چې ګرد به یې نه پرې پرېښوده، اوس تپې او خالونه پرې پراته دي. داسې خیرن دي چې خپل رنګ یې ورک کړی. لانجې به یې خلاصولې، خبرې یې زده وې، خو اوس یې په لسو کلمو کې له نیمایي ډېرې کنځاوې وي. 2-3 کلمې په څه سختۍ ښې ووایي. هر څه تیر هیر دي. ان د ماشومتوب د شوخیو خوږې دنیا ملګري لیدو هم خوشحال نه کړ. کلا به یې په ګوښې ځان جوړوه، خړو ټانکونو یې مخه نه شوه نیوای. خو اوس یې داسې له مټو زړه زور وتی چې جګیږي، سکمې یې خیږي، په هر چا زړه سوان دی. خو اوس بس په ځان یې زړه نه سوځي. نور د ده حال ته زړه خوري، خو دی په ځان او دنیا خبر نه دی. دی به خپل زړه ته له کومې کیسې کوي. دا اوس کوم فکر داسې وړی چې غږ هم نه اوري. دنیا به څنګه تعریفوي؟ دا د مکر، فریب او چل دنیا او دې ساده باده. زه خو به لاړ شم،
په ده به نور څه تیریږي، نور به څومره خولې ورپسې جنګیږي، د څومره خلکو د خندا به وي، څه کانې به پرې کېږي، کوم رشخند به پرې وال کېږي. فکرونه ډېر وو. سترګې مې تللې وه، راویښ شوم، ګورم سهار دی. کوړي ماما له ما وختي وي، خو هاشم ته مې ور ولیدل پکول یې هماغسې پر سر و، کورتۍ هم نه وه ویستې. ویده و. زما او کوړي ماما په خبرو راویښ شو. ویده چای راوړ، خو هاشم وویل چې زه دا وخت چای نه څکم، یو وار کور ته ځم. لاړ. چای مو وڅکه، راووتو. ایدو څو دانې مڼې هم بایک کې راته واچولې. کوړي ماما له ایدو سره دکان ته لاړ. زه لاړم چې هاشم ووینم. ور رسېدلی نه وم، په مخه راغی. غوسه و. ورته مې ویل زه د ورور وینم، ته دکان ته ورځه. ورور د کور مخه په پټیو کې لګیا و، بیل یې وهه. ورسره کېناستم، مخه مې ښه ورسره وکړه. دکان ته راوغتم. هاشم خندل. یو ځای ما یې راته پیدا که، هلته دلته مې نور خلق وچ ده. راځه اوس را سره لاړ شه. نه هسې ګپ مې وویست. حریم هسې مرو، پرېږده چې په قراره کلي کې سر کېږدو. هاشم راته وویل ته خو داسې ګډو وډو پسې راغلی وې، دا شیان بیا څنګه نوشته کې؟ دې موبایل کې مې غږونه ثبت کړي، کور ته چې لاړم لیکم یې. عجیب سړی یې والا، بس زړه باچا ده، هر شی چې زړګي ته درته وویلې لیکې. ما ورته ویل یوه نښه دې اخلم. هاشم ته مې کتابچه ورکړه، نوم یې راته پرې ولیکه. څو توري کم وو، ویلې لکه چې غلط مې ولیکه، خو ما ورته ویل پروا نه کوي، دا به له ځان سره یاداښت وساتم. کوړي ماما خوشحال و. ویل یې کله کله مې پوښتنه کوه، زه ډېر څوک نه لرم، انډیوالان خو مې لکه هاشم څوک لیوني دي، چا ځانونه په لیونو اچولی دي. په ابۍ سلامونه وایه، پوښتنه به دې ضرور کوم چې کتاب چاپ شو درته راوړم یې. ورور جانه سیدا خبره پاتې نسی. هاشم به ځان سره یوه آینه هم ګرځوله چې مخ ته به یې ونیوه، اخ به یې کړل، ویلې به یې مرګی دې نه وای هاشمه. نور نو باید زه تللی وای. هر یو ته مې غاړه ورکړه، بکس مې اوږې ته کړ، روان شو. زړه نه تلو، پښې روانې وې، سترګې مې ډکې کې. موټر راغی، ور وختم. د مخې سیټ کې ناست کس په تعجب راته ووی هلته ولاړ هغه لیونی دی که نه، څه نوم یې دی؟ ځواب مې ورنه کړ. سر مې ورته وخوځاوه، څه لاره مې چې ووهله، شاته مې ورته وکتل، دوی لا هماغسې روان وو. موړ راغی، وروستی وار مې ور ولیدل، په سترګو مې زور راوړ. هاشم و، لاس یې راته جګ کړی و. پای. په دې هیله چې له دغه لنډ د ژوندلیک یا ناول څخه مو خوند اخیستی وي. له وخت او له تاسو مو ډېره مننه.